د پروژې د ریسک مدیریت یو بل مهمه موضوع ده چې تاسو دغه لپاره ریسک رجستر جوړ کړئ. که چیرې د تاسو په پروژه کې ریسک رجستر نه وي نو تاسو نشئ کولای چې ټول ریسکونه په پروژه کې تعقیب کړئ. ریسک رجستر د پروژې د ریسکونو یو ټریکر دی، په هغه کې تاسو ټول ریسکونه چې آیډنټیفای شي هغه په ځای کې تعقیبولی شئ. د هغو دپاره ټولې کنټینجنسیانې لیکل شوي وي، د هغو دپاره هغه میټیګیشن پلانونه وي، او جس ان کیس که کوم شی واقع کېږي څرنګه تاسو د هغو ریسک څخه مخنیوی وکړئ، یا هغه د ریسک منیجمنت سټراټیژي باید معلومه وي چې تاسو یې بل چا ته ټرانسفر کوئ یا خپله یې قبلوئ، د بل چا سره شریکوئ، کومه سټراټیژي تاسو کاروئ. نو د ریسک رجستر ډېر مهم دی په یو پروژه کې. دې ته ورته تاسو کړلی شئ د ریسک چک لیست څخه استفاده وکړئ چې ریسکونه تاسو ته آیډنټیفای کوي. ریسک رجستر ټریکر دی او ریسک چک لیست چې دی هغه تنها یو ګایډ دی د ریسکونو د آیډنټیفای کولو لپاره.